د بلوچستان مجاهدینو پر پاکستانی پوځ خطرناک برید ترسره کړی. د پاکستان پر پوځ حملې زیاتې سوي. د پاکستان حکومت په ډار کې دی. دا چې په یاد برید کې څومره سرتیري ووژل سول او په اړه حکومت څه وایي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په بلوچستان کې لږ تر لږه 9 پاکستانی پوځیان ووژل سول. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بمي برید کې لږ تر لږه 9 امنیتي ځواکونه وژل سوي او 14 نور ژوبل دي. پاکستانی رسنیو نن د پولیسو د چارواکو په قول وویل امنیتي ځواکونه له صوبۍ څخه بیرته کوټې ته روان وو چې د موټر په لاره کې د کمبیري په پله کې چاودنه وسوه. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ ادعا کړې چې دا برید دوی کړی او په لړ کې 28 پاکستانی پوځیان وژل سوي او 11 نور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي محمود نوتیزیایي بیا ډان ورځپاڼې ته ویلي چې ګمان کیږي چې یو انتحاري بریدګر خپل موټر سایکل د امنیتي ځواکونو د سپرلۍ له موټر سره ټکر کړی دی، خو د په عین حال کې وویل چې د پیښې د څرنګوالي په اړه لا ګرویږنې روانې دي. له دې برید څخه جلا پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په 2 سیمو کې چاودنو لږ تر لږه 3 تنه ووژل او 2 نور یې ژوبل کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه پاکستانی طالبان یا TTP کوي. د راپورونو له مخې د ډلې په 13 فبروري میاشت کې په 29 بریدونو کې 50 پاکستانی پوځیان او امنیتي ځواکونه وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.